انجام د کافرو دا به جهنم وي. اوس جهنم څه شی؟ عزیزانو جهنم قرآن کریم کې په مختلف نامو باندې الله داغه ذکر کړي. علما لیکي چې جهنم کې به طبقات درجات بوي پکې، مختلف درجات بوي پکې، لکه څنګه چې په دنیا کې د گناہونو د نیکو مختلف درجات، داسې به په جهنم کې مختلف درجات. ځینې خلق به چاغه پاس چت د جهنم، ځینې خلق به چاغه په منځو میانه کې، ځینې خلق به چاغه په بالکل لاندې په بیخ د جهنم کې. بیا علما وایي چې د جهنميانو بدن هر ورځ او یا کرت د یو جهنمی دا پوستکه سوځي او بیا بنوي په بل، او بیا د یو جهنمی دا بدن چې دی دا به دومره غټ وي چې د یو اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 کاله مزه کوي. الله دې امان راکړي. تاسو اندازه ولګوئ چې د یو جهنمی بدن به دومره غټ، او دا دومره لویه دنیا چې په جهنم کې به پرته چې بیا جهنم به څومره لوی. بیا به دا جهنميان راجمع شي په جهنم کې به یو مشوره وکړي چې وږي شو، الله ته به التجا وکړي چې یا الله دنیا کې به چې مونږ وږي شو کور ته برالو، ښځو به راته روټۍ پخ کړې وای، یا بازار کې به هوټل ته بلالو، نو الله به ورته وایي چې لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. دوی د پاره خوراک نشته مگر هغه خوراک به چې نه به په بدن پرورش مومي او نه به په لوګه ده. ډومبنین وړای چې دوی خولې ته کی نو 90,000 کاله به ډومبنین وړای په دې مړای کې نختی وي، نه به ښکته ځي او نه به پورته. بیا به دوی تقاضاو کی د اوبو تږي نو اوبه به ولا راشي، ابداسي اوبه چې هغه کاسه څه وخت کې دوی مخ ته ونیسي نو دا د مخ وخت به اوبو کې راځي. دا رنګ د دوی لګیاي ابد الاباد مړ کېږي به نه ما لا يموت فيها ولا عزیزانو ارزداو. قرآن کریم بل ذکر راځي چې دا ټول مراحل تیش. نو بیا به الله وی لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. دوی د پاره به په جهنم سرم کې خودیش چې دا تپش بهر نه. الله دې امان راکړي. قرآن کریم کې بل ذکر د دې جهنم نوم القارعة ما القارعة وما أدراك ما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه چې په دغه ورځ د چا تله د نیکۍ سپکه شوه فأمه هاویه وما ادراک ما هي نار حامية. هاویه هغه کندې د جهنم ته وایي، هاویه هغه کندې د جهنم ته وایي چې هره ورځ جهنم هم دغه کندې نه اویا کرتې امان وایي. الله فرمایي فاما من ثقلت موازینه چا چې د نیکۍ تله درنه شوه فهو فی عیشة راضیه. واما من خفت موازینه چا چې د نیکۍ تله سپکه شوه نو اوس هاویت څه ته وایي؟ وما ادراک ما هي نار گرم اور چار ورځې او یا کرتی جهنم امتیا. دا به د هغه خلقو حال وي چا چې په دنیا کې کفر او شرک د کافرو د مشرکانو انجام چې دی. که تاسو خیال وکړئ بعض خلق به دا په قیامت کې خدای ته ووایي چې یا الله دا شرک چې ما نه شوی او زه پوه نه وم، ما ته پته نه وه. نو دا یاد لرئ چې د مسلمان عدم پویا یا اقرار په جهل کول دا به د خدای په در کې قبول نه. زه پوه نه وم دا عذر به خدای نه مني. د هغې وجه دا ده چې ته پوه نه وې نو ما پیغمبران در لیږلي، چې ته پوه نه وې ما علما در لیږلي،
چې ته پوه نه وې ما صلحا درلېږلي هغه کم کیفیت دی چې په هغه کیف ما تا ته خپل دین در رسولی. عزیزانو زه کله کله وایم چې زمونږ په دې ملک کې دا تبلیغي جماعت والا شي دا خالص مسلمانان اگر چې په پاکستان کې دا هم د خلکو بدي شي څوک ورپسې څه وایي څوک څه وایي خو بهرحال خیر ایو بزرگ لیکلی دي چې کدا زمونږ د زمانه مسلمانان د رسول الله په زمانہ کې وې او دوی ورته کتلی وې صحابه نو یو فتوا دوی لګولې وې په صحابه او یو فتوا به صحابه لګولې وې په دې خلک دوی چې صحابه ته کتلی وې نو دوی به ویل چې دا خو لیونی دي هلکه دا لیونی نه دی نه کېړای شته نه ټوپای شته نه جامې سمې دي دا لیونی نه دی او منډې دي او دوی به ویل چې دا لیونیان او صحابه چې دوی ته کتلی وې نو صحابه به ویل چې دا زنديقان دا زنادقه دي رنگ څنګه ډېر غوړ زیړ جوړ کړي دي خو ایمان پکې زمونږ رنگ څنګه غوډېر زیات چغې موم ډېر شور موم ډېر هغه خلق هم د اسلام چغې وایي چې کوم خلقو په خپل بدن باندې اسلام نه دی رایج کړی هغه خلق هم د اسلام نامې علي چې کوم خلقو په خپل ښځه باندې اسلام نه دی حاوي کړی په خپل لور اسلام نه دی حاوي نو صحابه چې مونږ ته کتلي وې چې تاسو هغه مسلمانان یې کوم اسلام چې حضرت زید حضرت حنزلہ حضرت ابو هريره حضرت انس دی خلقو په ذریعہ چې کوم اسلام تاسو ته در رسیدلی او هغه دا اسلام دی چې دا تاسو یې چغې وایي مونږ به څه وایو زما عزیزانو اسلام نوم اخیستل ډېر آسان د دې داسې مثال دی لکه سړی نکاح چې کېږي نکاح تړي نو آسان ټکی ملا ورته وایي چې هلکه دا فلانی جینۍ تا قبوله کړه هغه هلک وایي او قبوله مې نو دا قبول ټکی خو ډېر آسان دی خو د دې پسې پوښت چې دی د دې جینۍ تربیت دی له کور دی له جامې د بچو پرورش د دې هلک د بدن د هر رګ نه به پې خوله وځي نو هله به دا قبوله کړې سنبالولی او بیا لا چې په پاکستان کې قبوله کړي هغه سم امبرسری جوړی هغه د رګ نه خولې څه چې کور به د پلار او نیکه وران شي او دا میخه به نشي سنبالولی ځکه چې پاکستان کې ارث سنبالول آسان ښځې سنبالول ډېر معامله ټول اوس هم په دې ملک کې خیال وکړئ لاهور کراچۍ کې کله د ښځو اجتماعګانې نو ښځه پکې راپاسي تقریر کوي چې خویندو لا مونږ ته پوره حق نه دی میلاو او مونږ به تر هغې په آرام نه کینو چې پوره حق هم نه اخیست تاسو خیال راغی نو زه اوس ما غوندې اناړي چې زه هم یو حق در پاتې دی چې کمیس پرتوګ وباسئ او بربنډې ګرځئ نور خو مونږ ښځې یو تاسو مړونه یې تاسو پوه شوئ کوم حق دی چې په دې ملک کې لا ستاسو پاتې حکومت هم پکې چغه کي چې او ښځې غریبانو ته لا حق نه دی ملی نو اسې خبره مې دا کوله چې یو قبول کړه ټکی پسې څومره لوی مشکلات نو لفظ اسلام په خوله ویل دا خو ډېر آسان کار دی قرآن کې راځي
الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. احسب الناس، آیا خلق دا گمان کوي چې دوی بخلاص ان يقولوا آمنا، صرف په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان. الله فرمایي دا باته درته غوږ کې چا منډلې ده چې ته به خالی په دې ټکي خلاصېږي چې ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان. عزیزانو ما تاسو ته عرض کړی چې په دنیا کې وګورئ، د دنیا ښځه کول، د دنیا ښځه کول، د هغې د مور مطالبات پوره کول، د هغې د پلار مطالبات پوره کول، اول خو په دې د سړي بیړه تباه شي. بیا چې کور ته راولې بیا ستا پې بیړه غر کېږي، نو هله دا ساتلی کېږي یوې ښځې دپاره. او ښځه څنګه اول خو زمونږ د دې زمانې دا ښځې وګورئ ته به وایي چې د په شکال چنډخې دي. کم شی چې خدای پټ حکم کړی دی چې دا به پټي او هغه شی د ښکاره کو د هغې خوند ورک شي. دومره خو به پوهېږئ په 16-15 کم شی چې د هغې حکم دا وي چې دا شی به پټي نو د هغې خوند په دې کي چې دا شی پټي. نو ستا دا بدن دی دې ځنواله تر ګیټو پورې دا ایریا به پټئ، نو ستا څومره خوند په لاره روان افسر تخکارې، پیر تخکارې، بزرگ تخکاری، ملا تخکاری، میاں صاحب تخکاری، اغنجی تخکاری کنه جی. او دغه کمیس پرتوک در نه لري کوم او بیا په دې لاره روان شه. نه چاته اغنجی ښکارې او نه چاته پیر ښکارې او نه چاته ملا ښکارې او نه چاته افسر ښکارې، بلکې خلکو ته به پاگل ښکارې. داسې ده که نه ده؟ دا به څوک نه وایي چې دا خو هغه بجلیګر ملا دی. نه نه بجلیګر ملا چېرته دی؟ پاگل دی مړه بیړه یې غرقه شه. دا ګورې نه چلي پر بند دی. دغسې به خلک مخ پټوي، که رستو نه څوک ګوري مخ پتې پټوي او که مخکې نه څوک ګوري مخ پتې پټوي. دا ټریک ده زما عزیزان. کم شي چې الله ویلي دي چې دا ځای به پټي نو د هغې خوند او مزه په دې کې ده چا پټي. د ښځو متعلق خدای دا ویلي دي چې دا به پټي وي، دا مستورات دي، دا به پټي وي. نو چا پټ شی تاسو راښکاره کړ خوند یې ورکړ. بل دا یو فطري حسن دی، فطري قدرتي حسن، یو بنوټي حسن په تکلف جوړ کړی حسن. مثلا اوړه په مخ مګلي دي، شونډې سرې کړي دي، په سترګو کې زرورقه چولي دي. هغه ورځ یو سړي ما ته وی چې جی ښځو ته دا په سترګو کې زرورقه چول جایز دي که ناجایز دي؟ نو خدای شته چې ما زرورق پیژندم نه. زرورق وی چې دا چمک چې کوي رڼا بجلی ته داسې پړق 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 دغه شی کوي، دا په دې سترګو نه ګیر چاپېر ښځې واچوي. وشرمېدلو زرورق خو پرېږده چې پرې ورواچوي، د ښځو ځان نه ټولې روزې وویستې، روزې وویستې روزې. سهار چې ښځه راپاسي په روزو اخته ځان نه روزې وباسي. نو روزو ویستو کې هم څه ډول خیر بلا ورپسې ما وی چې زرورق
همدغه شی دی چې د شپې زر ورق لګولې او ته ورته وګورې نو به دې خوشحالي او چې سهار بیا ورته وګورې لکه سټلې خره چې بیا به د ظالمه پرېښودو ته تیار نو زما عزیزانو عرض ده چې زمونږ دا ملک د دې قابل نه دی پاتې چې دې ته څوک یا ورته وایي چې دا نه د دې قابل نه دی زمونږ د ملک شان استاد دی چې هر بغاوت انتها ته ورسېد اور بغاوت خدای نه بغاوتم انتها ته ورسېدو ترقیم انتها ته ورسېده د دین نه لاپروايي انتها ته ورسېده نو کوم شی چې کمال ته ورسېد هغې سره زوال لازمي اوس انتظار کوئ چې زوال به م کله کېږي او زوال به داسې چې نه به شپه وي نه به ورځي او یو غړم به شي غړم سره به دا ځمکه به ګورې چې ډاګې به غړم دا معنا نه ده چې بم بخلاش غړم دا معنا نه ده غړم دا معنا ده چې آسماني آفت براشي او په سکندونو کې به دنیا ختم نام و نشان دی زما عزیزانو عرض میں داو چې یو فطری حسن او یو بنوټی مولانا تانوی وایي چې فطری او بنوٹی حسن کی فرق دا نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی بگڑ جانے میں زلف ان کی بنا کی د دیہات جی نہ کہے چې سار کور کی جارو وہی کچا کورونه یا ټوله ګردې په دې ویختو کې ونخي هوا پراشي دا ویخته ورته ټول ګډ وډ کې او پراګندې نو عاشق وای چې نه کچھ شوخی چلی باد صبا کی بگڑ جانے میں زلف ان کی بنا کی ویا د سحر بادا سدې وکړه که زما د معشوقې په زلف راوال وتی چې تا ورانې کې والله نور خوند دې پکې پیدا دا فطری حسن دې ته کیف متفق وای جوړ کړی حسن داغه انجام دای چې مغه شه دې چې سبا یې ګوري بیا سبلا بلا عزیزانو عرض میں داو چې د دنیا جوړ کړی حسن د پاره ته 24 غنټه لګیا او داغه ضرورت او مطالبات نشي د چا چې فطری حسنی هغه د پاره به په دنیا کې یو ورځم څنی کړی حاصله به څنګه حاصله به علماء لیکي چې د جنت د خزو حسن بداسي وي چې اویا جوړې به درې خم واغوستي او پاغي کې به په پندای کې دا مازغخ کار د باریکای به دا عالم خال به امام ترمذی اور روایت نقل کرے خال به لګېدلې پتندی خال به د هورو د دواړو سترګو په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به خال نن د خزو خالونه خو تاسو وګورئ لکه اندوي اندو بسره ټیکه په دې تندی لګوله اوس خزو ته ګوره سره ټیکه په تندی لګولي عزیزانو دا د اندوانو رسم د واده په ټیم کې په اسوره ده
دا د هندوانو رسم واده سره بیا چنګچنګي غاګول دا د هندوانو رسم مړه وګورئ هندوان مړه په ټوکو باندې خپل هندوستان تولید خزولو دپاره دا د هندوانو رسم زمونږ په دې ملک کې وګورئ سفید پوش خلق چې دي سفید پوش اول خو په پاکستان کې سفید پوش لا جی مونږ پکې نور څه نه کوو بس پولیس بینڈ بھائی خدا پولیس بینڈ چې دی دا د نظام الدین اولیاء الواد دی چې د دوی به سپارې بلاس کی او یا غریبان ډمان چې دی هغه بي ورده ډولکې غاړي تا چولې او دوی ورده سره ډولکې غاړي تا چولې ٹھیک ده نو تو وای چې دا کوڅه ډب ډمان او دغه کې څه فرق دی مونږ څنګه دی بینډ به سفید پوش شي یا د بارډر بینډ به دا سفید پوش پخار کے دننا اسی کچھ نہیں کرنے ہیں بالکل جی اسی صوفی لوگ ہیں قوال لیاسی ہیں قوال راولی دے کراچی او دے لاہور 2000 روپے شپا 3000 روپے شپا 15000 روپے وی تاسو گو رہی جی دا سوچا سی دا دبلو دا باجو سر دا اللہ و دا رسول نم اغسطل دا دی جواب با سبا خدای کم شے چھ خدای مزامیر اللہ حرام کری دی او تد مزامیر سر دا اغا اللہ نو ملے چھ چا دا شے حرام کرے دے دا دی جواب با خدای تسنگا ورکا پیرنگی حکومت نظما سوال نشتا دا پاکستان حکومت با خدای تس جواب ورکی چې په ریډیو باندې او په ټي وي د دوی قوالیانی کیږي او د خدای او د رسول نامې د دبلو د باجو سره رسول کم شی چې د حکومت فرض دی جواب بده خدای ته ورکوي کم چې زمونږ فرض دی هغه مونږ جواب ورکو چې بای مونږ ویلي دي نو عرض میں داو چې جهل د مسلمان چې دی دا په قیامت کې منظور نه وي جیزه خبر نو نو خبر نه وي تعالی ما کور ته دین درستول دروازه درته واله دعوت در کو چراشه را نغی په لوډ سپیکر دی اورېده په ریډیو دی دین اورېده د زړه غوږ دی ورته کې نه دنیا ته سره د ټولو اندامونو متوجه وي او زما دین ته دی غوږ نه دی ایښی نو چې نه دی ایښی ګناهګار ته په خپل ذات مې دی قسمي که به دې پرېږدم خلاصۍ به دې څوک اوس په دې خبره خلاصېده چې لکه زمونږ د ملک ډېر خلق داسې دی چې ما د پلانی جولای کې لاس اچولی دی او ما به خلاص کې او پلانی کې مې اچولی دی او دلته یو ډمو ما به ورته کله وي چې هلکه ته سم شه ما ته یې په ارام کښېنه ما د پیراني پیر صاحب لمن نیولې ده زه به دوزخ په سترګو نه ګورم د جنت توتی به په لمنو نه کې ابو جهل لعین د محمد رسول الله د لمن لاندې اوسېد ابو لهب د محمد رسول الله د لمن لاندې اوسېد ابو لهب تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب دا سے بے پیغمبر ته کتل دا سے ور سره په خوا کې اوسه لیکن چې د پیغمبر د هر عادت دشمن او خزه ولا دشمن و نو الله ورته څوي
سیصلا نارا ذات لهب وامرأته اے پیغمبر ابو لهب هغه اور ته وغورځوم چې خاوند شغلو دی داسې اور دی چې هغه اور به حملې کوي یو اور بلیږي که نه یو به هغه اور په سړي حملې کوي نو الله وی ابو لهب له به هغه اور ورکوم چې په سړي به حملې کوي تاسو خیال راکړه وامرأته سره د ښځې نو زما عزیزانو د پیغمبر لمنم نیول اله به کارآمد کېږي چې دې لمن ونیسې او ابوبکر او عمر او عثمان او علي او ابو هریره درنه جوړ شي په دې خبره پوهېږئ لمن یې ونیسې او بیا ځان دغسې کې لکه دوی چې په نفس کتو په دې به کار وي زما عزیزان عرض میں داؤ چې قرآن کی بل ځای کې راځي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان په ټول اسلام کې داخل شي ټول اسلام ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان د لارو اتباع مه کوئ بیگا سرینا بوکرجی چوائے مفتی دیوری نئی ځای کې یو سړی ما نه تپوس وکړو چې جی نور خو خدای فضل دی کارونه ښه کوو خو دغه ګناه کوي نئی ځای کې یو سړی ما نه تپوس وکړو چې جی نور خو خدای فضل دی کارونه ښه کوو خو دغه ګناه کوو نو ناګیرې ته یې مال سخت غصه راځي چې یا په لاره روان یم او څوک رانه تپوس وکړي او یا چېرته داسې ځای کې ناست یم چې مناسبت نه وي او مسلې تپوس وکړي نو غصه راځي ډېره سخت ځکه چې دا سړیتوب هم دا دین دومره سپک شی نه دی چې ته نئی دکان کې به هم لګیا یې په دکانونو به لګیا یې او ځای کې به چېرته جومات ته احترام مد نظر لاړ شه او هلته تپوس دا نه دي ملا صاحب دا مسله څنګه ده تېر شه ملا صاحب بچیا تېر شه که نه دا د غوږ پیسکی مه وه چې داسې پړتک وي ملا صاحب دا مطلب ملا ستا د ښځې ډولی لاندې راغلی دی په لاره روان دی ملا صاحب دا مسله څنګه ده او د پاکستان کې دا قسمه خسکي چرګې بچي چې دي دا ډېر دا اوس چې مالدار شوي دي دا د هندوانو لوښي به وینځل هندوانو بورای به وچتولې خیال دې راغی دا د هندوانو برتنمان چې دوی چې په لاره ځي خپل چال تېر دی د کارغه غوندې داسې مفتی دیوری سړیتوب دا کې نشته پیسې خو خر سره نه خر د پاسم چې دی د پیسو خزانه امبار کړو خر پاکستان کې ډېر داسې دي چې خرونو باندې خدای پاک دولت امبار کړي دولت خبرې د وقار کوا خبرې د ضمیر کوا دولت بله خبره ده چې دولت پسې د خلکو ایمانونه خرڅېږي لګیا دي تاسو وګورئ څومره دنیا نه بګیلي مړزان جوړ شو پیسو دپاره لاړ خپل ضمیر د پلار او د نیکه میشنونه یې پرېښوه او پیسو دپاره لاړ شو پاکستان کې خدا عام شي پیسې ورکوه هر شی دلته رامداس کې یو مداري غوندې و هغه به هر یو څیز په یو پیسه چاکور مال په یو پیسه څه قسمت پوره غوندې به یې جوړې کړې وې هر یو څیز په یو پیسه چاکور مال پاکستان کې هر یو څیز په یو پیسې داسې خوځوه هر څه به درپسې راروان نو خبره دا ده چې ضمیر هم دنیا کې څه شی په لاره روانې داسې روانو سره کې یو بادشاه چې رواني د بادشاهانو پروا مه داسې ځان ما متعلق ډېر خلک داسې وایي دا متکبر دی غرور دی پکې غرور ما کې زه د بادشاه یم چې ما کې غرور دی زه کروڑپتی یم چې ما کې غرور دی زه صاحب جایګیر یم چې ما کې غرور دی نه غرور راکی نشته والله العظیم د سپو د خپوم خاورې
والله چې زه ځان نه په من سپیم ښه ګڼم هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي غرور نشته خو زه د قرآن او د حدیث دا نشه زما په دماغ کې داسې ده چې والله که په دې کوڅه ډبه یې ورکړو والله زما د زندګۍ تاریخ دی تاریخ په دې صوبه سرحد کې تپوس وکړئ چې زه څومره دنیا کې ګرځېدلی یم زه به چا د خان په درستخان روټۍ ته ناست جنیم کړم تاریخ اشنغر دی او که ثوابی ده او که کوواټ دی او که بنو دی او که ډیری دی او که ټانک دی او که پاړه چنار دی دنیا کې تپوس وکړئ زما ریکارډ دی چې چېرته لاړ شم د خوارو میلمه او د غریبو میلمه ما خو درته زما عقیده دا ده چې قرآن او حدیث نه لوی شان بل څه دی چې د چا به پې جوړېږي قرآن او حدیث نه لوی علم بل څه دی چې د چا به پې شان دا انګریزي خوان ځان ته پړی لیکي وي دا خو څوک جولاګان دي څوک ترکاڼان دي څوک کولالان دي څوک نداپان دي ته پوه شئ انګریزي خو پیشاو اراو جارو دا شی دی روټۍ ګټلو دپاره اصل علم قرآن او حدیث اصل علم اوس مونږ چې کوم ملک پیدا یو بله خبره ده چې مونږ ته خلک جاهلان وي او دغه خلقو ته وي چې پړی لیکې خلک یو نکاح مې تړلو نو داسې مخامخ ښځې م ناستې دي مونږ سړي م ناست یو هلته دبلې م غږي ما لکه دا څه کوئ بیړه م غرقه شي وایي جي څه دغه جاهلو کې خو نه یې ناست پړی لیکې خلکو کې ناست یې معززو کې ناست یې ته خدای م په شرمونو شرمه دا پړی لیکې خلک دا خبره مې بیا یو تقریر کې کړې وه چا د لور واده و ما ته ویل زما دا پلارم بې خوځه چې ته مې راوستې دا پړی لیکې نو زمونږ زمانه کې پړی لیکې هغې ته وایي چې هر څه آزاد زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ انجام ته ګورئ چې زمونږ انجام به څه د پیغمبر د سوري لاندې اوسېدم به کارآمد نشي چې څو پورې د پیغمبر په ښودلې لار باندې روان دی ما په دې خبرو پوهېږئ د هغه په ښودلې لار روان نشي په خدای قسم چې هغه سوري لاندې اوسېدم تا ته د پیغمبر سوري لاندې نه اویس قرنی نامه یې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده نو خپله جبه مبارکه حضرت عمر ته ورکړه وی په هغه غرونو کې یو سړی اوسېږي چیله یې ساتلي دي زما د مرګ نه رستو زما سلام ولا یو سودا جبه ولا وه د وفات نه رستو حضرت عمر چې هلته لاړو سړی ولیدو چیله یې ساتلي دي او بس هلته اوسېږي اسلام علیکم وعلیکم خیر شجی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جبرا کړی دا او تا ته سلام ویلې هغه سترګو نه اوښې راتوی شوې وی څنګه وخو وی وفات شو به داسې ولړزېده او راوغورځېده وی ښه خو ما لا لیدلی هم نه و چې په اوښ کې شو عمر فاروق ته تپوس وکړو چې چل څه دی چې د پیغمبر د وفات په ټیم کې ته ورته یاد وي او ما ته یې وصیت او جبه راکړه او سلام یې درته وی وروره نور خبر نه په دې غره کې اوسېږم سمې ته چرې تلی هم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مې لیدلی هم نه دی د دې غره نه مې په ایمان راوړی د دې غره نه وا مې اورېده چې زه په چامین یم د هغه یو غاښ په جنګ احد کې نو یې ما امبور راواغسته چې ښه زما د معشوقې به یو غاښ نه او زما به ټول ثابت نو غاښ مې یو وویستو وی بیا خیال راغی چې هسې نه چې د هغه پاس غاښ یو ما لاندې ویسته نو وی پاس نه مې یو وویست وی بیا مې خیال راغی چې هسې نه د هغه دا یو ما دا وویستو نو بیا مې دا وویست خیر آخر دا چې فیصله مې وکړه چې وروره پته نه لګي چې د هغه کم غاښ شهید شوی دی
خراس خپل ټول وباسا چا به په خپله پکې راشي. نو دا خوله مې وګوره ټول غاښونه مې ویسته چې زما د محبوب یو غاښ نه نو زما د ټول. حضرت عمر په ملا وټپولی وی مبارک شتا ته دغه عشق د دې عشق برکتو چې رسول الله په وفات په ټیم کې تا دپاره د جوبې وصیت کړی. زما عزیزانو درد دې ته یو سړی راغی حدیث یې واورېده چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضباء د پیغمبر به کدو سره ډېره مینه وی ښه وی په ما دې حرام وي چې زه بل شی ونه خورم سوا د کدو. حضور علیہ السلام فرمایل چې دې سړی ته په ژوند زیره د جنت ورکړي. قرآن کې راځي کنه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خدای سره مینا کول غواړی د پیغمبر تابعداري وکړي. دا نو زما عزیزانو په نفس زبانی جمع خرچ باندې زمونږ ملک زبانی جمع خرچ روان تاسو وګورئ او بیا اسلام سره خو ټول زبانی جمع چوری اور کرلی خو بکره شمل شي ایمانی درته وایم. زه مولا امام په منبر ولاړ ما وی واعظا چو جلوه با محراب و منبر میں کند واعظا چو جلوه با محراب و منبر میں کند چو بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند. دا واعظان په منبرونو چې ناستي صاحبه خندول او جړول کوي او جلوګر وي خو چې خلوت خانو ته لاړ شي بیا دې ته خدای مخه براوه. تاسو خیال را یو بزرگ تېرېده په لار دغسې تقریر لګیا ما غوندې یو ګناهګار چې ګوري مجمع ډېره ښه ده خلق ډېر ښه ناست دی لیکن پاس نہ پھر رحمت نہ وری سوچو کچھ دا چل چرته چې د خدای ذکر کیږي الته رحمت وری الته د رحمت ملائکې راځي هغه مجلس نه غیر چاپیر ګیرا چوری دومره صف کې راغلي چې تر اسمانه پورې صفونه رسیدلي. تاسو خیال دلته دا چې کور ته ورغه دروازه کې ودرې دا سړی خزا رااله پیسې ورکې وې ناله اوړه راوړې ناله روټه ناله کرلی دی خو بکره شمل شي درځم روایت وستاده دې میړه څه عمل دی وې زملنګ سره عملونه څه تاسو وې نه ترغه به زم نو دی ورکه به ولاړې چې سو دې حل نه وې چې نه دی وې نه وې دې چې ماسختان راشي دا جلوګری وکي او ماسختان راشي نو ما ورته د شرابو ګلاس تیار کړی نو ما ته وایي چې راوړه خدای غفور الرحیم دی عفو به وکي یا ګلاس وسکي او هغه باجه پرته ده بیا باجه راوالي او ما دا سر وګوره رانه کټ کړی دی ویښته یې راله د ښځه چې سر کټ کي نو دا د باجې والا ښځه د سړي ښځه چې سر نه کټ کوي. ته پوهېږې په خبره په صدر کې ډېر څه کټینګ ورته وایي دا د ښځو ښځې هم سر جوړوي په ښه صدر ښځې د چا په ښځه چې پردي هلکان لاسونه وایي د نهي په دوکان کې شرمېدلي قوم. دینم تاسو دا تصور کوئ چې دا خلق به سم شي دا خوب هم ګورې چا چې په هفته کې یو ځلې ښځه سر جوړولو ته صدر ته نوې سر یې رانه دغه کړی دی بیا دی باجه غږوي او زه ورته ګډ چوري اور کرلی دي خو بکره شمل شي درځم کولی شي نو زما یو سوال جواب به وکړي وی بالکل وی دی چې راشي د شپې او ته ورته ګلاس رالی او دی وایي چې خدای غفور الرحیم دی نو ته ورته ووایه چې غفور الرحیم خو دی خو تا نه دي اورېدلي چې خدای قهار او جبار بس دومره ورته چې بېګاله راغی
راواله خدای غفور رحیم خزه ورته داو چې داوی ګلاس په دې اسمکه ونشي او توبه چې واقع دا د قهر طرف ته زما سوچ نه تخو نن په مال کې دولت کې خوراک کې عیش کې داسې مستی چې خدای در نه هېر دام قرآن ویلی دي چې فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء څوک چې ما هیر کی هر قسم نعمتونو دروازې پر افرانی حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما څور کړی چې دې په خور نه نوځي اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ناګهانه رونی سم مرمه کوله مار دیو پیاریان هغه خدا چې په شان جوړ کړي سر یې بیا دا تر شو کوي دا تر شو دا اختراع شو کوي پس مکه چکونه لګي چې دا یوري ور کرلی دي رجم شیک در د دنیا کورونه مونږ نه په دې پاکستان کې هلوه تجربه زما وشو دا سه سړی زما مخ کې روچک لار او اسمان ته وختو لکه د دجال غوندې دنیا بے پناه ورپسې وه اسمان راولټک په دې ځمکه یې راویسته بسمه یې نوم او نشان یې ولا ورسو ستاسو تجربه نه ده کم شی د غرور دی چې ته به پرې ناست کې منټ کې به دې کور روان شي بچي دې د غرور دي جواب براشي چې راشه بچی دې تیکه تیکه په سړک ته خزله به دې جواب راشي چې راشه میړه دې تیکه تیکه په سړک ته غار غار ته کم شی د غرور دی چې تاسو به پرې ناست د غرور یو د خدای ذات بس بلم لا څوک شته چې ابوی چې زم څه شی یم مونږ څه شي مونږ د بنګړو بار یو بنګړیوالې باري خو یو سړی وللته ورکه ترور دا سدي یو بچیا کياو لته دی بل ورکه هیڅ نه اس مونږ وې زه دوايي دکان کې ناشته ما داسې روان چې بیا ګورم سره تړلې صادره پوری کې ځان نه تو کړی دې کله په پنسل لیکل دنه کدا دې زور ما خو یعنی کم طرف ته چې ما په تاسو کتلی نه یوري ور کرلی دي خو بکره چې مرشي درځم چې واره شي ورسته د یو سرخوږي نه د یو تب نه د یو ټېلې نه نو د غرور او د ناز در کې لاس شي زما دي ځان څه زمانہ پسا بزرگ بیا پالار راغې چراغ چې ګوري دې لګیا دې تقریر کوي او رحمت کوي لاړو تپوسه کو چې بیبي څنګه چلو وې بس هغه داوي ما ورته داوي هغه چې توبه کړی بیا دا کار نه وکړي نو عزیزانو اوسم ستلی راغلی نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب كما لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې ده لکه چې د دا ګناډو چری کړی نو په اخلاص وای خدای زمونږ د هر قسم ګنا نه توبه یا الله مونږ له وسمرا کوا د خپل نافرمانه د پیغمبر د اتباع توفیق راکړه دا مخکې د خالص کافرو بیانو ان شاء الله آینده به د منافقینو بیاني واخر دعوانا قربان د علماء حضرت تھانوی رحمت الله علیه لیکي چې دا خو صد عقل نه بار خبره نه الله چې وغواړي ګناه په دې کې نشي بدلولای شوایب مفتی یوري او استاد دا خبره الله چې وغواړي ګناه په دې کې نشي بدلولای یوري ور کرلی دي خو بکره چې مرشي درځم کانه ورسته سر زر کول د خدای کار دی کولش یوړون سړیو خیره غوښته یو بادشاہ په پیښه حافظ ته سکار کوي چې قرآن حافظ ما خیر غواړي راوینی او کوټه کې واچو چې د قرآن حافظ څنګه خیر غواړي کانه ورته کې خو سبا پورې د کدا کانه سر زر کړی نیو نو سبا به پانسی کوم حافظ ما ختم سوچ کړی چې ما سره نور څه دي سیوا د قرآن او قرآن شروع کو په دې کانی چفکه کشوي شوی کې نه پانسی خوشوي
الف لام میم نه شروع کړی دا سار بانګونه چې کېده من الجنه والناس تورسه پکانی چفکوس دی ورته ناشته بادشاہ سار ورغه چې ګوري کانه تک سور د سرو زرو غونډاره پروت دی وای فسب څه چل دی وکړو وای صاحب ټول شپه کې مې د قران ختم وکړ په چفکړې مې د خبر نه ما چار شي تی جوړی زکو وړوندې منی وی ولا فسب سر زر شوی دی تا سره د قران غوندې خزانه شته کم بخته ته بیا خیر ولې غواړي په یو نظر په یو چفکانه سر زر کېدل دا صد عقل نه بار خبره په یو نظر او درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے یو نظر ابشیر آگے تک طور پا بدا ورز دیر پا بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی تے ورشا او با پیدا کر دغرنا آغا غاڑے او چینہ دے او حبشی پہ ولار دے تک طور دیر پا بدا ورز مشک ور سرد حضرت علی ورتیل دا مشک مال راکا رسول اللہ او بغختی دی اسے در تبیار ورم آغا ورتیل ندر کو ویل راکا ویل ندر کوم مشک ته واغستو حضرت علی غوندې زور پچاک مشک راوړو پیغمبر علی السلام وی جی چانه می په زور راوسته دی دا په استعمال کی چې بیا ورړو ابشی ورته دا په تا چاله ورته وی پس بدو گفتند میں خانن ترا رضا تام غواړي چې چاله مې وبوړي پس بدو گفتند میں خانن ترا ای طرف فخر البشر خیر الورا عادت والو جانو سردار آد کائنات سردار فخر الورا دے غواړي حبشی ورته وی من ندانم کیستو معرف من هو څوک دی حضرت علی ورته بیا وی چې سید سرور محمد نور جان سید سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان سید سرور محمد نور جان اغا سردار د کونین فخر د کائنات آدھے بار چراغ ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې داسې ولیده بس مخې سره ووی چې لا اله الا الله محمد رسول ابشي خو فطري تور وي ډېر زیات تور پیغمبر علیه السلام ورته دې خورش چې نږدې ورته راغی نو هغه حبشي ځان ته غاړې ایسته او خپل عبای په داسې د پاسه واچو او چې یو ساتي سینې سره لګولې او چې عبای ته لري کا هغه تور حبشي بیا د سورلسم سپوږمۍ غوندې چمکي ایو بزرګوي بے رنگیانو بے ढंगियानो بے رنگیانو بے ढंगियानो ایک نال نظر دے رنگ جانا جڑے راتو سونا لنگ جانا فطری طور په یو غاړې وته سره سورلسم سپوږمۍ ولی
هغه هستی کې دا پاور ولې بنئ چې په کومه لار به رسول الله تیر شو 3 ورځې به هغه لارې نه خوشبویي تله بلکې عجیبه درته ووایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر شی د عقل نه بار بار کم ځای کې به چې حضور علیه السلام قضای حاجت وکړو کم ځای دی فارغېدو سره به ځمکې لاندې نه د فلش کار کول ا به ځمکې ختم که په ټوله زندګۍ کې د حضور قضای حاجت چا لیدلی نه نو هغه شان چې د چا انتخاب خدای کړی ځان سره د کېناستو دپاره د چا انتخاب خدای کړی ځان ته اسمانونو ته د بوتلو دپاره کې دا قوت دا خو د عقل نه بار خبره نه زما عزیزانو عرض مې دا واسي او سړي سره مې یو ورځ خبرې کولې د هغه ښځه ډېره توره ده نو غریب ورته دا پوډر موډر ډېر زیات راوړي نو د تورې ښځې لازمه نتیجه دا ده چې شونډې م توري نو هغه پوډر او دا سرخي مرخي ما ته وی چې یاره داس چل دی مولانا صاحب چې تور شی سپینول دا چرته جلسه کې ما دا خبره کړې وه نو هغه اورېدلي وی تور شی څنګه سپین شي ما ته په ایمان یې وایي چې ستا ښځه د شپې څنګه یو سهار څنګه وی دې څه مطلب ما دا پوډر موډر یې چې کړي ته ځان سره روانه کړي سمه میمه دې تې جوړه کړې نو کتا د باړې او د لنډي کوتل په پوډرو تورې خرې نه میمه جوړه کړې ده دا خو کولی شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستیا بشینه سپینه سپوږمۍ نه شي جوړولی ویل اوس مې ومنله مخکې مه ځه ورپسې لکه ستا خرې ته دې پوډر مګي توره ښځه چې پوډر مګي سمه لکه خرې ته دې اوړه مګلي او بله خبره دا شرمېدلی قوم دی په هېڅ نه شرمېږي دا شرمېدلي دي دا په هېڅ نه شرمېږي ښځې دپاره هر زینت جایز دی خو په کور کې دننه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن قرآن کې خدای پاک ویلي ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ښځې به خپل زینت خپل محاسن دا نه ښکاره کوي الا لبعولتهن مگر خپلو مړونو ته به ښکاره کوي په کور کې دننه به دې ځان ښایسته کړی چې میړه درته وګوري او خوشحال شي دا په کور کې دننه جاروکخه میتری او چې بار ځینو میړه یې تیاره کړي نورو سړو ته ښودو دپاره وایه داسې د ټاک د لګانو سره به څه چل او قرآن ویلی دي زما د کور کتاب نه دی چې بار راوځي څنګه او په کور کې څنګه او قرآن ویلی دي چې ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن موجوده حکومت وزیران صدر پاکستان دیم ښځو ته جلسې کوي ښځو ته خطابونه کوي د ښځو په کالجونو کې انعامات تقسیموي دا آیات ته ورته ووایي په دې کالجونو کې دې ښځو ته که نه چې دا بارم څنګه ځان جوړ کړی دی او په کورونو کې څنګه ځکه چې دوی خو شریعت راولي که اسلام راولي مذهب راولي دین راولي دا د دې ښځو ته ووایي که نن خو قرآن نه هغه شی جوړ لکه د یهودو کتاب چې کومه خبره به چې د دوی په مفاد کې وه به یې منله او چې کومه به د دوی په مفاد کې نه وه نو به یې نه منله نو الله ورته وایي چې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض وبدبختو په بعضی کتاب ایمان راوړی او کافر کیږي په بعضی باندې
نور خلق ته وایي چې دا کتاب خدای په خپله پې عمل نه کوي. نو عزیزانو هر کله چې زمونږ د ملک د تباهۍ باعث چې دی د پاکستان ښځې وي، ښځې بل څوک نشي. څومره بېدینۍ چې په دې ملک کې وګورئ منبع یې ښځې دي. میړه چې څومره آرامتوبونه اختیاروي سبب یې ښځه ده. میړه چې څومره آرامخور کېږي سبب یې ښځه ده. ښځه یې نه پرېږدي، آرام ته یې مه ده. که ښځې ورته ویلی وی چې نهره به ناست دی خو ماله به آرام نه راوړي، اوږې او تږې به ناست دی ماله به آرام نه. مجال دی چې میړه آرامتوب، میړه چې د کور اوځي پلانی شی هم نشته، دروازې ته خبره واوره پلانی شی هم نشته. دی اوس داسې هم نشي ویلی چې پیسې نشته. که وایي چې پیسې نشته وایي د سنډه هم رغټې پیدا کوه که نه، زه لاړه شم مزدوري وکړه، ته بیا راوړې او زه به ناسته یم. سبب یې ښځه. اوس به د ایوب علیه السلام غوندې ښځه څوک پیدا کوي؟ څوک دی؟ ایوب علیه السلام 18 کاله په کټ کې پروت بیمار او دا بتلاو مزدوری به کوله، به راوړاو نیمې پیسې به د هغه د سر صدقه خیرات کوله او نیمې به دله فریضانه برابر. یو ورځ ورته په خبره په غوسه شو، ویل ښځې چې زه جوړ شم والله که دې پرېږدم چې 100 درې به نه یې وهلي. چې دی څه وخت کې جوړ شه وی یا الله دې ښځې نه خو ما قسم خوړلی، الله ورته چل وښودو چې دا ښځه خو د والو نه ده ایوبه، خو 100 نري نري ډکي راغونډ که 100 او ویې تړه او په نرو ډکو یو ټک دی له داسې ورکه، بس قسم نه به م پاک شي او دا به خوږم نشي. خدای والا دا چل وښود. ښځې خو دا وې. اوس هغه ښځې به مونږ کوم ځای نه کوي. بهرحال عزیزانو عرض مې دا و چې روژه دا دننه د مشینرۍ اورحالې د ګناهونو زنګ چې کوم پاندرون ختلی وي هغه دې میاشت عبادت سره الله تعالی معاف. روژه کې عزیزانو 2-3 څیزونه ډېر ضروري دي. د بعضې علماو مذهب دی چې په روژه کې چا غیبت وکړو نو روژه یې ماته شي. بعضې علما داسې شي. زمونږ مذهب دا دی چې ماته نه شي خو بیړي یې غرقه شي. روژه مشغولولو دپاره عزیزانو 2 څیزونه، یا به وځئ یا به د قرآن تلاوت کې، یا به الله الله کې، یا به وظیفه. په تاشونو په پچیسیانو په بازارونو په ګپو په دې به روژه نه مشغوله.